د هند له یو پوځي اکاډمۍ د افغان نظامیانو فراغت طالبانو ترې خپل هیواد ته د ستنېدو غوښتنه کړې. د هند له AMA اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له افغانستانه د طالبانو لخوا د مخکني حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې راپورونو هم خپاره شوي، خو طالبانو رد کړي دي. روانه اونۍ د هند له AMA اکاډمۍ 43 افغان نظامیان فارغ شول. له افغانستانه د مخکني نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغو شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالناقي ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دغو نویو فارغینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې راسي او د هیواد په آبادۍ، بیا رغونه او ساتنه کې مرسته وکړي. دا هیواد د ټولو کور دی، یوازې زموږ نه بلکې د ټولو افغانانو ګډ کور دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب